ملګرو نور نو د پلاستیکي بوتلو وخت ورو ورو په ختمېدو دی او دا دی خټین بوتل دی، د اوبو خټین بوتل یو شي ډېر ښایسته ډیزاین کې هم جوړېږي، صحي هم دي، انوایرمنټ فرینډلي چې ورته وایي چې محیط زیست ته تاوان نه رسوي، دغسې خاصیت هم لري او یخ هم وي. دا نه پوهېږم چې د کوم ځای خلک دي، هندوان ما ته بیا هم هندوان ښکاري او لګیا دي د خټې نه د اوبو بوتلونه جوړوي. دا غټ بوتلونه نه دي، یو لیتره یو نیم لیتره. دا ولا ډېر سخت کار دی که نه، په لاس به ورته شیپ برابرې. دا د بوتل شکل شو ګورئ. آفرین، هنر دی نو. دا ځای به لږ تېر کړو چې دا هم بل طرف ته به لاړ شو. ښه هغې ځای نه وروسته راځي دلته سرچپه ایښودل کېږي د وچولو لپاره. د وچولو نه وروسته بیا دا پهلوان پې څه شی کوي او دا یې دغه کوي، صفایي ورته کوي. دا خراب ځایونه ګډوډ ځایونه ترېنه لرې کوي. نو پالش مالش یې کوي که نه، دې سره سموت او خوی راشي. ډیزاین هم پکې ورکړو. دی ډېر زیات دا کار کوي ځکه ورته عادي ده که نه، سکې هم نه دی لګیا دی چې خراب به راشي ګډوډ به شي. اوس پې دا ځوان څه کوي، دې هم پې دا ډډې راغوڅې کړې. نو اوس نو رنګمال ته خبره راغله چې دا به رنګ وي او که نه دغه به یې د دې هغه سره شګه نه وي هغې نه به یې شی جوړ کړي. یاره ما ته رنګ ښکاري ځکه هغه نه نښلي داسې. رنګ نه وروسته بیا وچولو ته راځي. سرونه یې ورته جوړ کړي دي. اوس نو د نقاشۍ کار دی. ښه سرونه ورته جوړوي. دا یې پلاستیکي دي. دا دی اوس منظم پیک کېږي او خلک ترې استفاده کولی شي. ویډیو مو خوښه شوې وي وروره به در سره یې لایک کوئ، شیر یې کوئ او چې تر دې ځایه ویډیو کتلې نو بیا خو زمونږ فیسبوک پاڼه در سره لایک کوئ.